په هرات کې تازه او بله زلزله شوې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په هرات کې یوه بله زلزله احساس شوې. په هرات ولایت کې تیره شپه یوه بله زلزله احساس شوې. په هرات کې د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقي وویل چې دا زلزله وروسته له دې وشوه چې په وروستیو څو ورځو کې زلزله کمې شوې وي او شاوخوا نیمایي خلک بیرته خپلو کورونو ته تللي وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. د راپورونو له مخې په لومړۍ زلزله کې چې د اکتوبر په اوومه وشوه او دغه راز په ورپسې زلزلو کې چې ځینې یې شدیدې وي، نږدې 1.5 زره تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوي دي.